د پنجاب نه کریټران پاسېدل د پنجاب نه او هغې وایي چې مونږ ته د پښتنو ضرورت دا ځل نه وګوره، مونږ په خپله وطن بچ کو، مونږ هر څه وکړل. د کوزي پښتونخوا نه زمونږ ځوانان پاسېدل او ګوتې هغې پښتنو ته ونیولې چې چا وی مونږ دې ځل له فوج سره نه ولاړ. نو ډېر پښتنو کریټرانو دې پښتنو ته ګوته ونیوله. هغې کې ټولو نه یو جمدی مثال چې دی هغه طارق پټان صاحب دی. د هغه یو ویډیو مو وکته چې دا کوم نیشنلسټ پښتانه وایي چې مونږ فوج سره دا ځل نه ودرېږو، فوج تاسو ته ضرورت نو، په ټیکنالوژي باندې جنګ و، فوج په ټیکنالوژي وګټله. نو کومو پښتنو چې دا ځل یو سیاسي فیصله وکړه، کومو پښتنو چې دا ځل یو سیاسي شعور وښودو چې نه زما ګټه نقصان په څه کې دی او خپل یو فیصله وکړه بجای د دوکو نه، لکه تیر ځل به چې دوکه شول راځئ پښتنو جنګ دی لاوړل. دې ځل چې پښتنو په خپل حریت کې په خپل خوددارۍ کې یو فیصله وکړه، په هغې پسې خلک راپاڅېدل او تنقید یې شروع کړو. د پنجاب نه پنجابیانو پې تنقید وکړو او د پښتونخوا نه ډېرو کریټرانو پې هم تنقید وکړو. ته کمیونسټ یې که سوشلیسټ یې؟ جانان مونږ خو د دې بحث نه کوو، تاسو سوال څه پسې کوئ؟ د معاشي نظامونه دي، کمیونزم، سوشلیزم، کیپیټلیزم، مارکسیزم، لینینزم، دا ټول معاشي نظامونه دي، په دې باندې بحث کوو. خو راځو دې خبرې له نو په هغې پښتنو باندې چا چې دا ځل ووایي مونږ جنګ کې تاسو سره نه ولاړه، هغې پښتنو باندې خپلو پښتنو هم نیوکې وکړې او پنجابیانو پې هم نیوکې وکړې چې دې ځل له تاسو وایي مونږ تاسو سره نو، دا تاسو څه کوئ؟ مطلب د دې نه څه شو؟ مطلب د دې نه دا دی چې جمهوریت څه ته وایي؟ ډیموکراسي. ډیموکراسي دا ده چې خلک خپله فیصله په خپله کولی شي، خو په دې ریاست کې چې ته کله خپله فیصله وکړې، پښتنو خپله فیصله وکړه چې نه دا ځل مونږ جنګ دپاره نو، نو هغې نظریې سره ریاست او بیا د ریاست سره مینه کولو والا خلکو اختلاف وکړو. لکه ریاست او هغه خلک کوم چې ځان د پښتنو استادان بولي، هغه د خلکو جمهوریت سره اختلاف کوي، ډیموکراسي سره. نو چې جمهوریت سره ته اختلاف وکړو، مطلب دا دی چې ته خو د فاشیزم ته وړی دی، ته خو ډیکټیټرشپ ته وړی دی، ته خو ریټ اف د سټیټ ته وړی دی، ته خو د جمهور د خلکو وینا منلو وړ ته نه ګرځې چې خلکو فیصله وکړه. نو دا اولنۍ خبره ده چې دا غیر جمهوري کار و چې دې خلکو په هغې پښتنو نیوکه وکړه، چا چې وی مونږ دا ځل فوج سره نو. دا اولنۍ خبره. ښه، طارق پټان یو ایجوکیټډ پرسن دی، بلکل دی جانان، زه مو ته استاد وایم، ما هم ته ډېر شي نه زده کړي دي، خو د اسمان نه دی راکوز شوی چې په هر ځای کې به صحیح وي. ښه، نه هغه د اسمان نه راکوز شوی دی او نه زه د اسمان نه راکوز شوی یم، نه زه په هر ځای کې صحیح یم، نه هغه په هر ځای کې صحیح دی، نه زه په هر ځای کې غلط یم، نه هغه په هر ځای کې غلط دی. شخصیت پرستی به نه کوئ، نه به زما کوئ چې زه هر څه صحیح ویم، نه به د هغه کوئ چې هغه هر څه صحیح وي. او اختلاف زمونږ حق دی، نو که هر چا سره مینه کوئ، اختلاف زه هر چا سره کوم. که اسمان نم څوک راکوشي، هغه اختلاف زه حق لرم او کم ځای کې خبره غلطه زه به کوم. اوس راځو د پاکستان او هندوستان جنگ باندې یو بل نظر زه در کوم. دې پښتنو باندې ډیرو خلکو نیوکه وکړه چې دی پاکستان سره په جنگ کې نه ودرېږي، نو دا نېشنلستان دي، دا غلط دي، دی په هیڅ هم نه پوهېږي. او دا وګوره ټیکنالوژي جنګ بس وشو، ټیکنالوژي وشوه. خو دغلته یو مهمه خبره بیا پیدا شي کنه. مهمه خبره دا ده چې د ریاست نظام د ولس په خوښه راغلی دی، په جمهوریت باندې راغلی دی. لکه دا پوښتنه زه د هغې خلکو نه کوم څوک چې پښتنو ته وایي تاسو ولې دې ځل له شانه بشانه ونه درېدی، هغې نه زه دا پوښتنه کوم. دا نظام چې راغلی دی دا په جمهوریت باندې راغلی دی، په ډیموکراسي باندې راغلی دی،
پراپر ډیموکراسي باندې پراپر جمهوریت باندې نه دی راغلی. هغه مونږ ته هم پته ده، ټولې دنیا ته پته ده. نو چې کوم نظام په ډیموکراسي باندې په جمهوریت باندې را نشي، هغه نظام ته څه ویل کېږي؟ دا پوښتنه زه د ټولو استادانو نه کوم چې پښتون قام ته پولیټیکل ساينس سیاسي څېړنه یا پولیټیکل فلسفي یا سیاسي فلسفي خلکو ته ښیي. د هغې نه زه دا پوښتنه کوم، یا ستاسو ټولو نستو نه زه پوښتنه کوم. زه دلته به د پښتنو ذهن لږ وکړو. کوم نظام چې په جمهوریت باندې د ولس په خوښه را نشي، هغه نظام ته کوم نظام ویل کېږي؟ هر یو سړی لاندې خپل جواب ولیکئ. زه ګورم چې ولس څونه زده کړه کړې ده تر اوسه پورې. هسې نه دا ټولې خبرې مونږ کوو، زده کړه چا څه نه کړې. کوم نظام چې په جمهور باندې نه راغلی، جمهور د ولس خوښې ته وایي، هغه نظام ته څه ویل کېږي؟ ډیکټاټر، اوکې، ډیکټاټرشپ. حمزه لطیف وی آټوکراسي. اوکې، ویری ګډ. آټوکراسي یو ډېر ښکلی انسر دی. نور انسرز هم شته. استبدادي، برمل ته وخت ورکړه. وربکم جانان، خو اوس ته ولس وخت دی. دلته د برو د کوز وطن ټول خلک ناست دي. ما یو مهمه پوښتنه وکړه. یو نظام چې بغیر د جمهور د خوښې نه راشي، جمهور ولس ته وایي، د هغې د رایې بغیر راشي، هغې نظام ته څه ویل کېږي؟ اوکې، امریت، اولیګارکي. اوکې، ولس کې ما نه حسابي. ولې ډیکټیټر؟ اوکې، طالباني امارت، زورواکي. اوکې، شاهي. اوکې، زورواکي، فیوډالي. اوکې، جبري، ډېر ښه، جبري. آټوکراسي. اوکې، autocracy is a very good answer. ښه، اوس تاسو ته ما دا سوال کې خو ده، صحیح ده، چې بغیر جمهوره څوک راشي، هغې ته څه وایي؟ مافیا، اولیګارکي. صحیح ده. تاسو ټولو ته پته ولګېده چې زه خبره د څه کوم. اوس ته له شاته بنیاد در کوم. دې ته آټوکراسي هم ویل کېږي، دې ته ډیکټیټرشپ هم ویل کېږي. مختلف شکلونو کې دا راتلی شي. اوس د کوزي پښتونخوا ډېرو پښتنو وویل چې دا ځل موږ فوج سره د هندوستان خلاف نه ودرېږو. نو په دې باندې طارق پټان صاحب او نورو ځوانانو دا نیوکه وکړه چې یاله تاسو خپل وطن سره نه ودرېږئ، تاسو خپل ریاست سره نه ودرېږئ، دا تاسو څه ګډې وډې وایئ. لکه یو تنقید یې پرې وکړو چې دا تاسو غلطه کوئ، لکه دا ستاسو سیاسي نظریه غلطه ده. نو دغه خلکو نه زه پوښتنه کوم، دا کوم چې د قام استادان دي، تاسو ولس ته دا جواب ورکړئ چې دا نظام راغلی په کومه طریقه دی. آیا دا ډیموکراټیک دی؟ نو ټول ولس کې د لزه ریفرنډم کوم، په ټول ولس کې د لزه ووټینګ کوم چې دا نظام ډیموکراټیک نه دی، جمهوری نه دی، دا آټوکراسي ده. د یو ادارې سره، یو سړي سره اپسلوټ پاور دی. په فارم 47 باندې راغلي خلک دي. نو اوس د دې جواب به تاسو ورکړئ او تاسو به هم دا وایئ چې نه، دا جمهوري نظام نه دی. نو دویمه پوښتنه بیا زما دا راځي چې که دا جمهوري نظام نه دی، دا ډیکټیټرشپ دی، دا خپل زورواکي ده، دا آټوکراسي ده. نو په پولیټیکل ساينس کې، په سیاسي ساينس کې په کوم ځای نه دا دلیل طارق صاحب یا نورو ځوانانو د پښتونخوا نور انټلیکچوالز دا دلیل تاسو د کوم ځای نه راوړو چې راپاسه ډیکټیټرشپ دپاره ځان مړ کړه، ډیکټیټرشپ دپاره ودرېږه، د آټوکراسي د زورواکۍ، یو سړي زورواکۍ نه ستا وطن نیولی دی، راشه هغه د حفاظت دپاره ودرېږه. دا په کوم کتاب کې او په کوم پولیټیکل ساينس کې او کوم مهان استاز تاسو ته ښودلی دی او تاسو ته زده کړه کړې ده چې دا خبره پکې راغله؟ صحیح ده.
نو دا اولنې مهم دوه سوالونه دي، دا باید تاسو مو کې دا پوښتنې. اوس د دې دوه پوښتنو جواب ډیر سخت دی، دا دغه خلک نشي کولی. خو زه مثال په ډیموکراسي کې the thing is any state is better than no state. او دا خو خورجان ده. نو ډېر ښکلی کمنټ وشو او ښه ده چې داسې کمنټ کېږي. یو خورجان وایي چې د چې ریاست د سره وي نه هغې نه ښه نه ده چې ریاست خو وي که نه. که مثال اټوکریټک وي، مثال زورواکي وي، مثال په زور راغلي، په دوکه راغلي، په پروپاګنډه راغلي، هغه خو ډېره ښه ده که نه بجای په دې چې د سره ریاست وي نه. خو ډیره ښه ده بجای په دې چې د سره ریاست وینه. نو دا اوس یو ډېر ښکلې خبره منځته راغله. اوس په دې باندې بحث کوو، هم په دې باندې ځو. د ریاست ډیفینیشن، د ریاست ترجمه، د سټیټ ډیفینیشن چې دی هغه په څه باندې کېږي؟ هغه کېږي ستا پولیټیکل باونډریز باندې. د ریاست ترجمه څنګه کېږي؟ لکه ریاست ته څنګه ترجمه کوي؟ ریاست داسې ترجمه کېږي چې یو سیاسي نظام دی، هغه سیاسي نظام بیا یو سیاسي جغرافیه ده، پولیټیکل باونډریز دي، پولیټیکل بورډرز دي، دې ته ریاست ویل کېږي. صحیح ده؟ ټول برمل ته وخت ورکه، برمل ته وخت ورکه، ټول لګیا دي برمل ته وخت ورکه. بربل باندې څه چل شوی د هسپتال کې دی، اخیری ساګانې دي، څه چل دی پرې؟ دا خبره پوره کم بیا به ورته ورکم. څه مې ویل؟ یس، نو د ریاست ترجمه داسې کېږي چې د هغې پولیټیکل باونډریز دي، د هغې سیاسي ټاکنې دي، سیاسي کرښې دي. اوس د هندوستان سره چې کله جګړه دا خبره مونږ رالو او دې خبره کې ورفټ کوو، نو هندوستان په کوم ځای کې د پاکستان سیاسي جغرافیه ماته کړه؟ په کوم ځای کې هندوستان اکټیو فوج رادننه کړو پاکستان ته؟ لکه دونه خو به مونږ عقل هم استعمالو که نه چې دواړه نیوکلیر اټم بم والا وطنونه دي، دواړه په یو بل کې هغه شانتې جنگ نشي رادننه کولی څنګه چې د 1915 یا د 1901 یا د 1999. صحیح ده؟ په کوم ځای کې لاین اف کنټرول، اکټیو ملیټري لاین اف کنټرول چې دی یا انټرنیشنل بارډر چې دی هغه کراس شو او اکټیو فوج رادننه شو. د جزونو جنگ چې مو شو، د هندوستان جزونه په خپل سیمه کې ولاړو، د پاکستان جزونه خپل سیمه کې ولاړو. نو په دغه کیس کې چې کله اکټیو وار دی نه صرف یو کانفلیکټ دی، په کانفلیکټ کې ولس او پښتنو دا فیصله وکړه چې مونږ د سره نو ولاړ. نو ریاست ته خو خطره د سره ده نه، یو کانفلیکټ دی او ټول اسټابلیش خبره وای چې دا یو کانفلیکټ دی، دا پراپر اسکلیشن ته نوزي. دا خو ټول پولیټیکل ساینسدانانو ته پته وه چې دا غټ جنگ ته نه ځي، دا خبره دا یو کانفلیکټ دی او کانفلیکټ پاتې هم شو، کانفلیکټ ختم هم شو. نو په دې کې پښتانه وایي نه چې مونږ ورسره نه ودرېږو. نو اوس د پښتنو نه ودرېدل جنگ زیاتول دي که جنگ کمول دي؟ لکه دا زه تاسو نه یو پوښتنه کوم د ټولو انټلیکچوالز نه، ټولو هوښیارو خلکو نه، که پښتنو ویلیو چې مونږ جنگ کې ودرېږو فوج سره او مونږ جنگ کوو، نو جنگ به زیات شو که جنگ به کم شو؟ او که پښتنو ووی نه چې مونږ جنگ نه کوو دا ځله، نو جنگ به زیات شو که جنگ به کم شو؟ یو وړوکي غونتې د ماشوم عقل نه به مونږ استفاده وکړو چې کله ولس وایي چې او مونږ جنگ کوو، مونږ د سره ځو، ودرېږو د سره، نو جنگ به زیات شوی به او که نه و؟ که ولس ویلو، که پبلک سنټیمنټ و، که د ولس ټولو رای و چې او مونږ جنگ غواړو، نو جنگ به زیات شوی و که کم شوی و؟
زیات شوی به کنه ایگزیکټلی. نو چې کله پبلک سنټیمنت وي د ولس رای ته چې د ولس ټولو رای وای چې نه مونږ جنگ نه کوو مونږ د سره نو درېږو نو ستاسو په خیال ریاست به بیا جنگ کړو لکه دا فول سکیل وار یو غټ جنگ که ټول ولس وی چې مونږ د سره نو درېږو پښتنو وی بلوچانو وی چې مونږ د سره نو درېږو په دې جنگ کې نو جنگ به بیا زیات شوی او که کم شو خود به کم شو بیا د سره جنگ ریاست کولې نشو چې ولس ته سره ولاړ نه دی. نو اوس د ټولو پښتنو انټلیکچوالز چې راځي او پښتنو باندې نیوکه کوي چې تاسو دې ځل جنگ سره ونه ترېږئ دون تاسو عقل وغورځېدو دون تاسو سیاسي ماشومان شوي چې که ولس د جنگ نه انکار وکړو نو دا خو د ریاست په ګټه باندې دی د پاکستان په ګټه باندې دی دا خو د ولس او د کم سټیټ د پاره چې تاسو چکچکې وخې دا خو الټه د هغې په ګټه دی سټیټ ته جنگ نه بچ کېږي ځکه ولس جنگ ته غاړه نیږدي. خو که تاسو راځئ او پښتنو ته وایئ چې تاسو جنگ ته ونه درېږئ دا تاسو غلط کار وکړو نو دا خو ته د پاکستان بیا خلاف شولې لکه یو طرف ته پاکستان ته چکچکې وخې او بل طرف ته د پاکستان خلاف یو پولیټیکل قدم لې چې ولس جنگ ته برابرې لکه دا ولس نه تمه ساتي چې ولس ودرېږي جنگ کې ولس وغواړي جنگ نو اخو به نورم زیات شو اخو به فول سکیل وار ته خبره تللی وه لکه there is no common sense in پښتونخوا at the moment په پښتونخوا کې دوره په د سیاسي پوهانو کې دوره common sense پاتې نشو چې دې ته دونه پته نشته چې جنگ د پبلک د ولس په خوخه باندې چې ولس کله جنگ غواړي جنگ زیاتیږي په هغې باندې جنگ کمیږي خو نه او که ولس وایي چې موږ جنگ نه کوو نو جنگ کمیږي په هغې باندې نو دونه کامن سنس د دنیا نه ختم شوی دی لکه دونه کامن سنس زمونږ د انټلیکچوالز نه زمونږ د پولیټیکل کسانو نه زمونږ د جرنالستانو نه کم شوی دی دونه کامن سنس لکه اټس لټرلی دس مچ پکار دی صحیح ده. نو دا زما هغه دلایلو دا زما هغه خبرې وې چې ما د پښتونخوا هغه خلکو تړوان دي کې کم خلک چې پښتنو پسې نښتي دي او خاص کر نېشنلیست پښتنو پسې لکه پی ټی ایم پسې چې تاسو وایي موږ دې ځل فوج سره نو درېږو تاسو به غلطه نو جنگ جوړ کړی چا دی ملټري جوړ نه کو دا جنگ هندوستان سره چا جوړ کو دا ملټري جوړ نه کو چې خواجه آصف ډیفنس منسٹر په لایف ټي وي باندې وی چې موږ 10 کاله ټیرریزم سپورټ کړی دی نو په هندوستان کې ټیرریزم وشو کنه په فلګام کې صحیح ده پاکستان نه دی کړی خو په کلی کې چې یو سړی غلی ټول عمر غلا کړي او هغه په یو شپه غلا وشي ټول خلک ګوتو مغه ته نیسي کاغه د غلا کړي نه ټول خلک وی او د 10 کالونو دا غل دی دا بوم د کړي نو یو طرف ته ملټري فوج جنگ را جوړ کو د ولس پکې نه سکردارو د پاکستان سالمیت دا هیڅ خبرې پکې نه وي بل طرف ته پښتانه را پاسي او پښتنو ته وی چې یره تاسو راشه فوج سره ودرېږئ لکه دا جنگ ولس جوړ کړی دی د ملټري د فوج اسټابلیشمنت د غیر جمهوریت ادارې د غیر جمهوریت حکومت اغي را جوړ کو د اغي پالیسیانه وي د اغي فیصله وي 10 کاله دهشتګردي اغي خورا کړه اغي را جوړ کړی دی ولس ته چې راشه د دین نظام د پاره ودرېږئ ځان مړکه او بیا هغه پښتنو باندې ته نیوکه کوي چې تاسو غلط یې نېشنلیست پښتنو باندې نو د دې جواب زه ولې ورکوم دی خلکو ته ځکه دا خلک نېشنلیست پښتنو ته قومپرست پښتنو ته اشاره کړې وه قومپرست پښتنو ته وایي چې تاسو به غلط یې او زه ځان یو نېشنلیست پښتون ګڼم زه یو نېشنلیست پښتون یم نو زه به جواب ورکوم چې دا خبره ده که ستاسو دا د دلیلونه دي زما دا دي په دې ځای کې که تاسو غلط دی په دې ځای کې تاسو غلط دی په دې ځای کې که زه صحیح یم په دې ځای کې تاسو صحیح یم نو د دې عقل او منطق دې ځای پورې دی چې تاسو ونه درېږئ فوج سره جنگ دپاره دا تاسو غلطه وکړه نو جنگ سره د ولس ودرېدو دپاره که ولس ودرېدلی و دا خو به جنگ نورم زیات شو خو چې ولس ونه درېدو جنگ دپاره نو خو شو که نه
چې ولس انکار وکړي د جنګ نه، نو خو شو کنه. دونه عقل او منطق دین استعمالي. اوکې دا خلک وایي برمل ته وخت ورکړه. برمل ته څه وخت ورکړه؟ برمل به په دې معامله کې څه وایي؟ برمل صاحب دا خو ولس به فیصله کوي نو چې ولس ته غواړي وکنه. نه دا یو خبره ده. د یو کمنټ راغی وی د ولس دومره حیثیت نشته جنگ په ټیکنالوژي کېږي نن سبا. دا خبره تاریخ صاحب کړې وه په خپل ویډیو کې. زما په خیال تا ما هغه ویډیو کتلې ده، نو بس هغه ستاسو نظریه شوه چې جنگ په ټیکنالوژي کېږي، د ولس حیثیت نشته. جانان زه به دله دا خبره غلطه ثابته کړم. جنگ په ټیکنالوژي نه کېږي. جنگ په ټیکنالوژي د سره کېږي نه، خو ته اول دا فیصله وکړه چې ته جنگ ویسته. که جنگ ته دې ته وایي میزایلونه، ټینکونه، جزونه، بمونه، صحیح ده؟ که دې ته ته جنگ وایي. جنگ یوازې دا نه، جنگ د میدان کې وسله استعمالولو سره سره په نړۍ کې د نورو خلکو نه سپورټ هم اغستلی. د نړۍ نور هیوادونه چې تا سره ودرېږي د ستا دښمن خلاف، او ته په نړۍ کې یو زورور نیریټیو، زورور نظریه پرېږدې. د جنگ دو برخې وي. یو د هغې میدان وي، میدان کې ته جزونه، ټینکونه، بمونه چلی، او بل د هغې سیاسي اړخ وي چې ستا ریاست کم قسمه نیریټیو دنیا ته پیش کوي. صحیح ده؟ نبی جانه کمنټونه دې بند کړل. کمنټونه مه بندوه جانان. کمنټونه مه بندوه جانان، پرېږده. ښه هلو سمه ده جانان، بیخي سمه ده. مننه. بس اوس لایف کې ښه مننه. ښه راځو دغه خبرې له د جنګ چې خلک وایي جنگ صرف په دغه باندې کېږي، په ټیکنالوژي باندې کېږي. جنگ صرف په ټیکنالوژي نه کېږي جانان. ښه په هر سیاسي وطن کې، په هر سیاسي نظام لرونکي وطن کې جنگ کېږي په پبلک سنټیمنټ باندې. پبلک سنټیمنټ څه ته وایي؟ پبلک سنټیمنټ وایي د ولس خوښه، د ولس نظریه. بهترین مثال یې زه در کوم چې کله امریکې دغه برید کولو په افغانستان باندې، افغانستان ته راتلو، نو امریکې الته ډایرکټ هر څه نه دي راوستی. امریکې الته یو نیریټیو د میډیا نه جوړ کو د ولس په ذهنونو کې چې الته ترهګر دي، هغه مونږ ته خطره ده، مونږ ځو هغې خدمو. ولس ورسره ودرېدو چې او ورشه دا خلک ختم کړي. د پبلک سنټیمنټ نه بغیر یو وطن هم جنګ ته نشي کوزېدی. هغه میدان ته کوزېدل، بمونه استعمالول، ټینکونه، جزونه، دا وروستو خبرې دي. اول به سنټیمنټ جوړه، سنټیمنټ د پبلک د ولس ذهن به برابرې جنگ دپاره، بیا به ته جنگ ته کوزېږي. نو دا هندوستان سره ستا په نظر کې 4 جنګونه ولې وشول د پاکستان؟ ځکه چې د پاکستان جوړېدو نه پس مسلسل د پاکستان ولس ته ویلي دي چې هندوستان زموږ دښمن دی. مسلسل یې موږ ته دا نظریه راکړې ده چې هندوستان زموږ دښمن دی، هندوان زموږ دښمن دي. او موږ نه دا خبره هېره کړې ده چې هندوستان کې زموږ نه زیات مسلمانان دي. خو نیریټیو یې تاله، نظریه یې تاله دا جوړه کړې ده چې هلته هندوان دیو، بس هندوان تاسو نه خوښوي. هندوان او هندوستان کې هم دغه نظریه جوړه شوې ده د پاکستان خلاف چې دا زموږ دښمن هیواد دی. نو چې کله د دواړو طرف ته ولسونه سنټیمنټ دغې نظر دا وي چې دا زموږ دښمن دی، د سره جنگ کول زموږ دپاره غټ د فخر خبره ده، بیا هیواد کوزېږي جنگ ته.
بیا د یو سیاسي نظام فیصله کوي چې جنگ ته کوشي. صحیح دا اولنې خبره ده. نو اوس تاسو وایئ چې جنگ کیږي په ټیکنالوژي باندې. ټیکنالوژي باندې جنگ اله کیږي چې کله تاسو سره ټیکنالوژي وي چې بغیر دلایل او منطقه باسونه ډاډه شي کنه د میدان نور خلک غیب شي، نو ډېر کمزوري خلک هم ډاډه شي چې زمونږ موس خبره کولی شو، مونږ موس فلسفه ویلی شو، مونږ موس دلیل منطق ویلی شو، ځکه چې خلک نشته دی. نو د دغې دپاره واپس راتګ ضروري دی چې د خلک نور څوک ګمراه نه کړي، د خلکو ترمنځ نفرت او د ګیلې مانې د یو بل نه دا نور څوک خوري نه کړي. بیا سوالونه ډېر زیات مهم دي، ډېر مهم سوالونه دي 5-6 کوم چې د میډیا ته راغلي دي. هغه دا دي چې ته ځان ته افغان چې وایې نو ته پاکستاني پاسپورټ ولې لرې؟ دا یو مهم سوال دی. خلک دې ته تنقید په نظر ګوري، حالانکه دا تنقید نه دی، دا یو مهم سوال دی. سیاسي عقل، سیاسي پوهه د ولس زیاتول دي کنه، نو دا سوالونه مهم دي چې دا سوالونه وشي. صحیح ده. خو اوس زه تاسو ټولو له موقع درکوم که زما شخصیت باره کې ستاسو څه سوالونه وي. زه پوهېږم بعضې خلک وایي ته کرسچن شوې، عیسائی شوې، بعضې خلک وایي څه بل څه چلو شو. نو که شخصیت باره کې څه سوالونه څه پوښتنې هغه تاسو وکړئ چې هغه د منځه وباسو، او بیا سیاست ته راشو، بیا کلتور ته راشو، بیا تاریخ ته راشو. صحیح ده. نو زه ټولو له موقع ورکوم، او زر موقع به وي خو زر وي. لکه راخېجوم هم سوال زر وکړئ ځکه لاندې نور ملګري هم دي، او زر یو بل ملګري به راځي. نو موږ به یو 10-15 نفره به راوګرځو، هغې نه پس به موږ دغه پوښتنې وکړو، د سیاست به وکړو، او د هندوستان او د پاکستان جنگ باندې یو نوی نظر زما چې کوم نظر دی. په میډیا کې تاسو ته څه وویلی شو؟ په میډیا کې تاسو ته وویلی شول چې په هندوستان کې حمله وشوه، په فالګام کې هندوستان راغی، په پاکستان یې برید وکړو، پاکستان جواب ورکړو، او بیا سیز فایر وشو، تړونې وکړو چې موږ نور جنگ نه کوو. او دلته هندوستان کې خلک جشن مناوي چې موږ وګټله، پاکستان ته مقل وخوتو. دلته پاکستان کې جشن مناوي، خو په حقیقت کې شوي څه دي؟ یو جانمي ګل خان وختې ته منا او سمانا خطه اوس د ضروره. نو که پښتو یو ټکی د اردو یو ټکی په زما پښتو کې راشي، د انګریزي راشي، د بلې ژبې راشي، نو دې باندې څوک ګل خان کېږي نه جانان ښه. که په دې باندې څوک ګل خان کېدل کړه نو ته به خپله قبیله ماتوخې، زه به دله ټوله قبیله ګل خانه کړم. هغه داسې چې پیر روخان او امیر کروړ په 14مه صدۍ کې چې پښتو یې لیکنه شروع کړه، په 14مه صدۍ کې د پښتو لیکل شروع شوله. پښتو دې نه مخکې په سنسکرت کې لیکل کېده، نو پښتو د عربي نقطې ته راواوړېده. پښتو به لیکل کېده په سنسکرت کې. سنسکرت د هندوستان یو لیکنه وه. نو چې کله پښتنو لیکوالو پښتو راړوله عربي نقطې ته، دا اوس چې ته کوم پښتو عربي نقطو کې لیکې، نو دې کې 40% لغتونه موږ د عربۍ نه واغستل. د پښتو ډکشنري راواله جانان، د پښتو ډکشنري کې د مختلف لغتونو روټ ورډ وګوره، جړه وګوره، د هغې جړې د عربو لغتونه دي. صحیح ده. نو 40% پښتو چې ده هغه د عربي لغتونه دي. خو د پښتو ډکشنري خو چې ته اوچته کې کنه، د پښتو ډکشنري اوچته کې تا ته پته ولګي چې پښتو کې څونه لغتونه د نورو ژبو نه راغلي. لکه زه دلته یو مثال درکوم، بهترین مثال درکوم. دلته تاسو ناست یې، هر سړی وایي زه افغان یم. تا له پته شته چې افغان لغت چې دا غلط دی. په پښتو کې فا نشته، دا موږ چې فا وایو، فا
زه اوس پښتو کې خبرې کوم، زما د خولې نه دی ته یو لغت داسې واورې چې په هغې کې فا استفاده شي. پښتو کې فا نشته. نو دا لغت هم افغان نه دی، دا پښتو کې په حقیقي پښتو کې دا ابغان دی یا افغان دی. فا د عربي نه بیا راغی او په پښتو کې ګډ شو. یعنې ته اوس تجربه وکړه، یو بل سره کښېنه، مور سره، پلار سره، ورور سره، ترور سره، تره زوی سره، او پښتو کې غږېږه او ته وګوره چې ته څو ځله د فا استفاده کوې. فا نشته، صحیح ده؟ نو دا زمونږ په پښتو کې فا د سره شته نه. فا اوس د بار نه راغله. نو که دلیل په دې دلیل باندې موږ خلکو ته ګل خان وایو چې ته پښتو نه وې، نو که تا ځان ته افغان وې نو ته هم ګل خان شوې، ځکه چې فا د پښتو تورې دی نه. فا په پښتو کې شته نه. کم سړی چې وایي چې زه افغان یم، افغان، او هغه سړی بیا د کوزي پښتونخوا سړي ته وایي چې ته ګل خان یې. نو ټولو نه غټ ګل خان ته شوې جانانه چې ته راځې ځان ته افغان وې، ځکه فا د پښتو په تورو کې شته نه. صحیح ده؟ فا نشته. نو دا زه د پیغورونو پورې وایم چې د بر وطن نه دا پیغور په کوز وطن لګي چې تاسو د اردو لغت کوئ، تاسو 31 32 33 وایي، 34 وایي، په دې ګلخانان شوې. نو په فا ویلو باندې هم د بر وطن خلک ټول ګلخانان شول، ځکه فا په پښتو کې شته نه. صحیح ده؟ نو پیغورونو پسې که شوه، پیغورونو پسې هغه دونه ډیر دي جانان چې په شمیر باندې به ستړی شي. که راوم سپړدل نو ګاونډ کې به اعلان کې چې راشه راغونډې کوي را سره. نو ځکه د پیغورونو بحث موږ نه کوو، موږ د پرمختګ بحث کوو چې مخکې ځو دې مسلو نه. په دې کې وننخلو چې تا د اردو لغت ووې، تا د انګریزي لغت ووې، تا د بل او 31 دی ووې، 32 دی ووې او 36 دی ووې. که په دې کې ونخلې دی نو د پښتو پرمختګ پې پاتې کېږي. صحیح؟ نو خیر دی، دا خو به کېږي، دا خو به بعضې خلک به راځي. زمونږ ټول قام خو باسواده نه دی که نه، زمونږ قام کې بې سواده خلک هم شته، او بې سواده کېدل څه بې عزتي نه ده، خو بې سواده دا ده چې غټ منطق باندې ته بحث نشي کولی، ته به ټیټ باندې بحث کې. صحیح ده؟ پسه د پښتو لفظ دی. صاحبزاده فرحان ستاسو څه کېږي سر؟ صاحبزاده فرحان کرکټر یادی، هغه مې تره زوی دی. صاحبزاده فرحان اوس اسلام آباد یونایټډ کې هم و، هغې سره هم لوبېدو. دا زما تره زوی دی. بر والا هم یک دو سی وی. نو جانانو دغه وایم، که کوز وطن باندې پیغور لګي نو موږ سره دونه پیغورونه شته چې په بر وطن یې ولګو، او که کوز وطن په بر وطن پیغور لګي نو ما سره دونه پیغورونه شته چې زه دله په کوزو لګوم. خو زه ځان په لر او بر کې نه حسابوم. زه ځان ته دا نه وایم چې زه د کوز وطن یم، زه یک افغان یم. زه ذاتي ځان یو افغان بولم. ریاستونه، نظامونه، دا ټول هر څه زما قام نه وروسته دي. اولنی چې زه پښتنو سره کېنم نو زه به خپل قام ته ګورم چې زما قام دی افغان دی، قصه ختمه. ریاست کې په استرالین دی، امریکن دی، کنیډین دی، د افغانستان دی، د ترکمنستان دی، د تاجک دی، د هر ځای دی چې زما قام دی. هغه سره زما بحث بیا په ریاستونو باندې وروسته دی، په نظامونو باندې ډیر وروسته دی. نو دا مې صرف یو دلیل درکولو چې که د بر وطن نه دا تور لګي چې د کوز وطن خلک اردو کې استفاده کوي، 31 32 33 وایي، 34 وایي، دا ګلخانان دي. په دې څوک نه ګلخان کېږي جانان، دا ژبې دي. ژبې هر څوک ویلی شي. او داسې ډېر پښتانه شته چې هغې په پنجاب کې، لاهور کې لوی شوي دي، هغې څه ګناه ده په دې کې، هغه هم دغه زده کړي دي. داسې ډېر پښتانه دي چې د افغانستان په شمال کې لوی شوي دي، د پښتو دغه نشي ویلی، شمېر یې نشي ویلی. نو دې باندې نه څوک ښه پښتون کېږي او نه پې څوک خراب پښتون کېږي. صحیح؟ anyways اوس راځم. your audience are not serious. it's okay جانا، دونه سیریس جون مزم نه کوي. دا ټول لکان دي، ټول ځوانان دي. مونږ به راځو بحث وکړو، یو بل نه پوښتنې کوو.
یو بل سره به خندا کو ټوکه ټکاله کو په مام ټوکې کولی شي راوخیږي که چا سره ټوکې په ما باندې وکړي اټس کمپلیټلی اوکې بحث داسې نور د مقبوضه پښتونستان بعضې پښتانه دي چې هغه په فلمي ډګر کې دي او که هغه په ثقافتي سیسټم کې لکه مطرح خلک دي څیرې دي نو هغوی یو قسم ته زړونه زموږ راودردول نو ما غوښتل چې ستاسو نظر هم زه واخلم چې موږ هغه پښتانه هغه ورونه چې هغه په خیبر پښتونخوا کې پراته دي په مقبوضه پښتونستان کې دي په دغه حواله سره هغوی سره څه کول پکار دي د هغوی د احساساتو نه خلک غلطه استفاده ونه کړي نو هغوی دپاره ستاسو څه توصیه ده او بالخصوص داسې بعضې خلک څه خبرې کوي د یلدا حکیم پسې چې دا د افغانستان یو خبریاله ده اصلا دا په پاکستان کې مهاجره وه بیا لاړه استرالیا ته یا لندن ته او د هغې ځینه دوی چې کله د هندوستان کم سیاسي څیرې راوچتوي نو هغوی سره چې کله دوی مرکه کوي هغې ته ډېر وخت ورکوي او بالخصوص چې کله د پاکستان که هغه خواجه آصف دی که هغه نور کوم وزیر یا که څوک انټرویو ته اخلي هغوی ته وخت نه ورکوي د پاکستان ضد یو څیره بلل کېږي خدای تعالی دې وکړي چې دغه ټاپې په تاسو ونه لګول شي بونیری صاحب نو داسې دی چې هغه ورونو دپاره څه توصیه کوئ چې هغه پښتنو دپاره څوک وایي چې دا ای آی باندې جوړې شوي ایډیګانې دي او څوک وایي چې نه دا یو واقعیت سره دا خبرې کړي دي هغوی سره چې د هغوی نه خلک راویښ شي زه ځواب در کوم ډېر مهرباني چې ما سره ملګری شوي یوټیوب چینل زما سره ملګرو سره هم شیر کوه او هغې باندې تاسو زما سره کومک ملګرتیا کولی شئ ډېر ژوندی آباد اوسئ زه جوابونه در کوم خوشحاله راته اوسئ غورځم تا ته درځم د دې نه مخکې به زه د جواب ووایم د نیو هوپ په پاکستان کې په ممکنه توګه باندې ځینې پښتانه هغه شان سوچ لري کوم چې د پاکستانیان د یو پاکستاني سوچ کې دی شي د پاکستان ته خپل وطن وایي د پاکستان خپل ریاست او هیواد ګڼي او د هغې لپاره هغه بیا غږ هم پورته کوي او داسې کوم ناشنا او ناشونې خبره نه ده که څوک وکړي دا ډېر ممکنه ده البته زلمی کل باندې د اساس څه کېدی شي زلمی کل پوه دی زلمی کل چې دی یوت هغه ډېر پوه شوی دی هغه وایي چې پښتانه په پاکستان کې د نورو قومونو شاته ساتل شوي دي پاتې شوي دي په جګړو کې په بېوزلیو کې په بېروزګاریو کې دهشتګردۍ ښکار شوي دي بیابرو شوي دي وطن برباد دی او خراب دی هغه وایي د دې هېواد د پوځ لپاره موږ په مفتو کې په ویډیو کې نورې جګړې نه کوو که داسې په زرګونو خلک راشي دا خبره وکړي نو پښتانه ټوپک نه رالي دا ځینې خلک چې دی هغه به
کوي او دا غون تاسو کې لزکه مکه چې دا بیا سو کې د هندستان لپاره خو خبر نشي کولای د پاکستان لپاره بکای بل دا چې د پاکستان یو پوزي ورته و چې دا کارو کاغه ته انکار نشي کولای بیچارهګان غریبانان ته پویږي علي وزیر سره سو وکړل منظر پښتين سره سو وکړل د نور سره سو وکړل نو دا غریبانان بیا مجبورن هر انسان چې دا دونه مضبوط نوي بهر لاغونه کې لمکوا یلدا حکیم پاک لزم معلومات ډیر نه لرم البته یو وخت کې دا په یو امریکایي چینل کې و یو ریپورت مو لکتلې وو د ام پی آر کې او سکی د پوی نه ماغه آزاد خبرياله ده د کار طریقې نه خبر او سم معلومات به نه لرم غرزنګ په خیر موږ صاحب جوړ تازه بازار کې خیرت جوړ په خیر کم ځای کې غرزنګ جانا ولا شکر ځوان د تاسو له خیر د کرای ده وو کم ځای کې ته خیره پیرم دوبۍ کې مسافران دوبۍ کې خو ډېر سال وختي د خیره سره او هغه د وسه ځانګونه وکړو دا ولې ویخي د روسه پورې څه قصه ده مخ کار کوو تقریبا تر 9 بجو پورې کار کوو بیا د کیو بیا درې بجې راځو ته کیس خبرونه څه دي په وطن کې څه کیسې روانې دي دوبۍ کې خلک څه سوچ کوي ولا دوبۍ خو بیا دا سیاست د مثال سړی ورچې څو ویره لري نه پوسټ مورټ نس کوي سمه ده نو زه خوشاله شم چې پروګرام ته راغلی مثلا ملګری شوي او ماته د بس موږ خجوند موږ تاسو یوټیوب چینل ګورو او تاسو یوټیوب چینل لینک ما خپل دغه ټیک ټاک باندې ور کړی دا وري ډیر خجوند درته غواړم سره کامیابی په هیله باندې ساده پښتو افغانیت او هیله باندې او تاسو خبرونه زړه تعقیبوم پر نشنواري صاحب سم مرکه کړی و مو کته نشنواري صاحب ډیر خواني مو شوارس دیوال له ماته ویل چې راشه خپل پروګرام بند کړو نشنواري صاحب پروګرام تر علاوه اندازه لګوا او ته به دا چای څو خراوړي هغه ټا پیاله چای راوړو بس ښه دا څه کومه چې را پورته کوم تر سره یا او زه بل ملګری ته ورځم چې را پورته کوم دا بل ملګری چې دی وورو زه خو ستاسو نوم نشم ویلې توري دی کتور دی ک ابا دی ک خان دی دا کنيډا بیرغ دی ورکړی تراشه نسه جنجالي سړی چې دا دوه ګران نوم دی خو دی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمان بندي صاحب څنګه چل دی امید کوم خیریت به اول دا کارو چې د خپل نوم ماته وای جنجال سوري زمانوم پورانوم دلیر عباس خان توري او د پرچینار کورم ایجنسی سره می تعلق دی ته خپل کیمرا خلاصه کا شابه خاجي سر جی خپل کیمرا خلاصه کا تاکي چل سه ته داسې ماتل لانجمار سره ښکارې سر جی سلام علیکم اوس خوب ته خطاب کوه زه چای پیاله لم ملګری ته چای روانه شابه زستا غوړم زمنا ته خبرې کوه زه چای کړم سر ٹھیک تھا سر جی نو زما خو فرست ټایم هم دی ټیک ټاک لایو کې دینه مخکې خو زم رغلم نه او تاسو سره مې فرست ټایم کې پر واغست ملګرو چای او توس کزه چې مال سار نه چای نه وسکلې او چای چې دی هغه ګرمي نه دی یخي دی خو بهرال د ملګرو په خاطر باندې ته په کینیډا کې جی سر جی زالته په ټورنټو کینیډا کې او دا ته په ټیک ټاک باندې لومړی ځل دی د لایو دینه مخکې زه مطلب دینه مخکې زه لایو راغلی نه یم که نه او د فرست ټایم دی او د رحمان بونیري صاحب سره دی نو بلډ پریشر مې لږ داسې اوچت غوندې کېدی قبولې د بلډ پریشر اوچت دی یو کس ته ملګرو دا فني په نوم باندې یو کس ته تاسو دا پیژنئ دا څوک دی چې زه یې راواخلم که روان اخلم دا ملګري ته وایي بلډ پریشر دی ولې اوچت دی توري صاحب سر جی خبره داسې دی چې بل ځل خو فرست ټایم دی او بل تاسو مونږ ته مو کرا که نو مونږ دا مطلب لکه سړی داسې مطلب لکه انسان دا چې سوچي چې مونږ او تاسو سره بیا مرکه وشي فرست ټایم کې نو دا ډېره غټه خبره ده زموږ دپاره دا ستا د مینې او د مهربانۍ او ته زما دغه ګورې دا یوټیوب چینل ګورې سر جی دې نه مخکې خو مې تقریبا لکه چې 5-10 دن 15 ورځې شوې چې ستاسو ټیک ټاک مې فالو کو د حمزه سره مې مرکه کړې وه نو ډېر زبردست خوند یې وکړو هغه هم په خپله مې یو زبردست کس دی هغه زه خپله اورم او اوس تاسو یوټیوب چې کوم هغه د دې نوم زده نه و نو تاسو چې کله اوس مونږ ته هغه کړو نو اوس مې فالو سبسکرایب کړئ په یوټیوب باندې بی کاسټ په نوم باندې دی بی کاسټ
یا زما په نوم باندې. بالکل دا 5 منټ مخکې مې اوس مې سبسکرایب کړل. زه دغلته زیات پروګرامونه کوم ټیک ټاک ته یا فیسبوک ته ډېر کم راځم، خو نن ضروري ورځ وه د هندوستان پاکستان جګړې کیسه ده، نو په دې خاطر راغلم او دا معلومات ورکوم ملګرو ته، تازه تفصیلات ورکوم، نو په دې خاطر راغلم. نو نور مقصد مې نه همدغه مقصد بو، او ملګري زر زر ذکر راپورته کوم لږ ساعت لپاره چې ډېر ملګري انتظار باندې دی، خو پکې کولی شي زما یوټیوب سبسکرایب کړي په خپل او نورو ملګرو سره هم شیر کړي په خپل ضرور بالکل تاسو ملګرو ته ووایي نو زما دغه یوټیوب چینل چې دی دغه پروموشن او د دې مخ ته وړل چې دا زما یو غټ مقصد دی، د کومه لګیمه نو په دې کې ستاسو کومک او ملګرتیا ته ضرورت او زمونږ به در سره پوره سپورټ وي، مونږ چې انشاءالله د زړه د کومې نه به مونږ تاسو سره سپورټ کوو. زمونږ یو پښتون مطلب لکه زمونږ پښتون رو چې دونه غټ کار کوي نو مونږ ته پکار دی چې مونږ یې سپورټ کوو او انشاءالله مونږ به کوو پوره. خامخا تشکر ژوندی آباد ته اوسې. ښه وخت ته غواړم خالد ارمانه ته راپورته کوم، تصور وکړه خالد ارمانه مانه راچلم نه راځي، تاسو ته ډېر ښه توري صاحب ډېر ښه وخت غواړم. خالد ارمانه ته به ریکویسټ را لېږلی دی که نه؟ زه ګورم ما ته خو ریکویسټونه چې دي هغه د عجیبه عجیبه طریقې سره روان دي، او الحاج شریف خان راته اوس ښکاري دا وخت دی. الحاج شریف خان ته ما راپورته کړی او دا بل ملګری چې خالد خان ته راپورته کوم. الحاج شریف خان سلام وشي په خیر. السلام علیکم. سلامونه نکی احترامات. وعلیکم سلام. کوم ځای کې الحاج صاحب؟ څنګه خې د سعودي عرب نه تاسو سره پلان سعودي عرب کوم ځای کې دي دونه ډیره جوړ کړی دي؟ څنګه سر جی؟ ما وی سعودي عرب کې دا ذکر دونه ډیره جوړ کړی دي. او بس الله تعالی دې قبول کړي، الله تعالی مو دې بعد ورځ نه وسه. امين امين امين. او په سعودي عرب کې په کوم ښار کې؟ سعودي عرب اوس په جده کې پاتې کېږي. ما جده کې دا خو د مکې نه مدینې نه ډېر لرې نه ده که نه؟ نه جده د مکې نه تقریبا یو 80 کیلومتره کې وایي چې دا کوم ځای کې او ډېر آزاد ښار دی، ډېر آزاد د سعودي عرب په نورو ښارونو په مقابل کې ډېر آزاد خیال دی جده. بیخي دلته ماشاءالله د مزدورانو په حق او دغه لپاره حکومت هم ډېره نرمي ورسره کوي. ماشاءالله ډېر ښه ځای دی الحمدلله. زه شکر دی. ته یوټیوب چینل زما ګورې که نه؟ او یوټیوب چینل ګورم ماشاءالله.